د احمدشاه ابدالي نهم پړاو فرست کلاس سیالۍ ټاکل شوې د روانې میاشتې په 29مه نیټه د شنبې ورځ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي سږکال به د یادو سیالیو نهم پړاو د هیواد په دوو بیلابیلو ولایتونو او لوبغالو کې د 4 لوبډلو په ګډون او شتون کې ترسره شي. د مسؤلینو په خبره په یادو سیالیو کې د ملي لوبډلې د بیلابیلو لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ یو شمېر هغه لوبغاړو ته هم د لوبېدو فرصت ورکول شوی چې په کورنیو سیالیو کې یې ښه کارکردګي درلوده. څلور لوبډلې پکې ګډون کوي او په دوو بیلابیلو ولایتونو کې کیږي، یعنی هم په خوست کې کیږي او مهاله په ننګرهار کې کیږي. هره لوبډله شپږ سیالۍ کوي، بیا به له هغې نه وروسته له خیر سره پایلوبې ته ځي. یادونې وړ ده چې باید ووایم چې شپږ سیالۍ په خوست کې ترسره کیږي او 7 سیالۍ چې د پایلوبې په ګډون دي هغه به د ننګرهار غازي امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مسؤلین همداراز وایي په سږني نهم پړاو احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو کې به 4 لوبډلې د خوست ولایت په رحمت ولی مسرور لوبغالي او د ننګرهار ولایت په غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د یو بل پر وړاندې د مسؤلینو په خبره د یادو لوبو له ترسره کېدو موخه د غوره لوبغاړو موندل او د کورني کرکټ وده ده. فرست کلاس چې د لانګ فارمټ کرکټ ده، په دې کې د لوبغاړو ډیر مهم ده، خصوصا د اکثره نومونه چې ما واخیستو دلته دوی ډیر غټ پلیران دي د افغانستان او غټ آینده دی د افغانستان. نو دوی کولی شي چې په دې فرست کلاس کې خپل ټکنیک باندې کار وکړي، ځکه وخت دوی سره ډیر زیات ده. په فرست کلاس کې لانګ فارمټ ده، نو دوی کولی شي چې دلته خپل ټکنیک جوړ کړي، خپل ټکټیک جوړ کړي، نو حوصله پیدا کړي د لوبو. نو فرست کلاس یوازینۍ لار ده چې دوی کولی شي چې دې ځای نه دوی ښه منظم نور هم ښه شي. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي نهم پړاو فرست کلاس سیالیو سږنۍ لوبې به د روانې اګست میاشتې له 29مې نیټې پیل او د اکتوبر تر 8مې نیټې به ادامه ولري. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي سږکال به ټول 14 سیالۍ ترسره کیږي چې د یادو سیالیو اصلي موخه د غوره څیرو او نوو استعدادونو موندل بولي.